ګرانو وروڼو، کله چې نوی کال راشي نو دنیا خوشحالي کوي، خو اسلام موږ ته خوشحالي نه بلکې فکر، محاسبه او رجوع الله ښایي. نوی کال په اسلام کې جشن نه دی بلکې د ځان حساب کولو موقع ده. الله تبارک و تعالی فرمایي: والعصر ان الانسان لفی خسر. الله په وخت قسم خوړلی دی او فرمایي چې انسان نقصان کې دی، مګر هغه څوک چې ایمان لري، نیک عمل کوي، حق وایي، صبر کوي. دا آیات موږ ته دا سبق راکوي چې هر تیریدونکی کال د انسان عمر کموي. الله تبارک و تعالی فرمایي: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. دا کال او میاشت او وخت انسان جوړ کړی نظام نه دی، دا د الله تبارک و تعالی مقرر کړی نظام دی. نو کله چې یو کال ختم شي نو په حقیقت کې زموږ ژوند یوه حصه ختمه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د قیامت په ورځ به بنده قدمونه پورته نه کي تر څو چې ترنه تپوس ونه شي چې عمر دې په څه کې تیر کړی. نو ګرانو محترمو، نوی کال آتشبازي نه ده، نوی کال د حساب اعلان دی. اسلامی کال د هجرت نبوي نه شروع کیږي. هجرت څه ته وایي؟ کور پرېښودل، وطن پرېښودل، خپلوان پرېښودل، صرف د دین دپاره قرباني. هجرت خوشحالي نه وه بلکې ایمان، صبر او یقینو. نو اسلامی نوی کال موږ ته دا یادداشت راکوي چې دین قرباني غواړي، نه چې سندرې اور ناچ او گانی اور غفلت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د کوم قوم تقلید وکړو هغه به هم د هغه قوم نه وي. نو د نوي کال په نامه موسیقي، ناچ، بې پردګي، شراب، فضول خرچي دا ټول اسلام حرام ګرځولی دي. که موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو، نه نوی کال مانځلی دی، نه خاص محفل قایم کړی دی، نه جشن کړی دی. خو دا موږ وینو اوږدې سجدې کړي دي، شپې جړلې دي، نفس محاسبه یې کړې ده، د الله نه یې معافي غوښتلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله: یا الله زما تیر او راتلونکي ګناهونه معاف کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د خپل ځان محاسبه او حساب وکړئ مخکې د دې نه چې ستاسو سره حساب وشي. دا د اسلام فلسفه ده، هر نوی وخت او د نوی حساب. الله تبارک و تعالی فرمایي: وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون. اسلام کې د نوی کال د ګناه اجازت نه دی ورکړی شوی، د غفلت بهانه نه ده، د توبې دروازه ده، د اسلام موقع ده. ګرانو محترمو، راځئ چې دا عزم وکړو، د مونځ پابندي به کوو، قرآن سره به تعلق جوړو، حلال به خورو، حرام نه به ځان ساتو، د خلکو حق به نه خورو،